آیا پوهیږئ چې د ورځې له خوا نه بیده کیدل وجود ته څومره نقصونه لري؟ فزیکي اغیزې: اول، د بدن د انرژي کمیدل. ډیر بیده کیدل د بدن د عادي انرژي تولید کچه کموي چې د استړیا او تنبلۍ سبب ګرځي. دوهم، د وزن زیاتوالی. اوږد مهاله خوب کول د میټابولیزم په سیستم اغیزه کوي او د وزن زیاتوالی سبب کیدی شي. دریم، د زړه ناروغۍ خطر. ډېر څېړنې ښیي چې ډېر بیده کیدل د زړه د ناروغیو او د وینې فشار لوړوي او خطر یې زیاتوي. څلورم، د بدن د درد زیاتوالی. د اوږدې مودې لپاره په خوب کې پاتې کیدل د عضلاتو د درد یا د ملا ستونزې رامنځته کولی شي. رواني اغیزې: دپریشن یا خفګان. اوږدې مودې خوب کول د ذهني فعالیت کموي او د خفګان سبب ګرځي. د حافظې کمزورتیا. د ډیر خوب سره دماغ د فعالیت کچه ټیټیږي چې حافظه اغیزمنه کوي. تمرکز کمیدل. ډیر خوب د سړي د تمرکز او ذهني وضاحت کچه ټیټوي. روغتیایي مشوره: د ورځې 7 تر 8 ساعت خوب د یو عادي انسان لپاره کافي دی. د ورځې اوږدې مودې لپاره بیده کیدل باید د ژوندانه په تګلاره کې د نظم نشتون یا نورې روغتیایي ستونزې ونه ګڼل شي. که ډېر خوب کولو سره بیا هم د استړیا احساس لرئ نو د ډاکټر سره مشوره وکړئ.